مین کډوال 11مه برخه. ته اوس له ځان کسکر مه جوړوه. که کتابچه وي ټول به ګمان کوي چې درس وایو، کنې بل ګمان به وکړي. غالب غلی سو، بیک ته یې لاس کړ، ویې ویل یاره بس دی، نور دا د قید ژوند، راځه واده وکړو. ګلابو څه ونه ویل. غالب وویل څنګه؟ اوس خو ډاډه یې چې زه به تل در سره مینه کوم. ګلابو باڼه له یو بل سره وروستل، څه یې ونه ویل. غالب بیا وویل لکه چې زړه دې نه دی. ګلابو دوباره وویل ما نو کله ویلې چې زړه مې نه دی؟ ته خو هم هېڅ په مینه او ناز نه پوهېږې. مور دې راولېږه، زه چې هو وایم زما پلار یې هم مني. ښه داسې ده، نو زه هم دا اوس ځم چې تر ماښامه تمرین وکړم چې مور او ورور ته څنګه ووایم. غالب منډه کړه. ګلابو هم ټولګۍ ته ولاړه. غالب کور ته راورسېد. موټر یې ودرولو. خونې ته دننه سو. د مور څنګ ته یې نږدې ورکښېناست. ویې ویل څنګه یې مورې؟ مور یې رډ رډ وکتل. ویې ویل ښه خو یې؟ څنګه لا در یاده سوم؟ اوهو مور مې یې بس هر کله رایادېږې. ها ښه خبره څه ده؟ غالب وویل مورې ته خو پوهېږې چې زه لوی سوی یم. هه نه، ما ته هماغه کوچنی غالب یې. کوچنی چې وي ډېر شوخ وي. یاره مورې زه لوی سوی یم نور. کوچني ورور یې پابجي کول لوبه خلاصه سوه. موبایل یې کېښود. ویې ویل وروره خو سیده ووایه چې واده راته وکړئ. غالب په غوسه وویل ګوره هلکه ته له خپل حد تېر سوې. مور یې وویل ښه نو واده نه غواړې؟ نه مورې. نو څه خبره ده بله؟ غالب سور واوښت. ویې ویل ما ویل نه مورې غواړم یې. مور یې موسکی سوه. ویې ویل نجلۍ څوک ده؟ غالب یې مور ته ټوله کیسه وکړه. مور یې وویل ځه ته ارام وکړه، مازدیګر دې ورور ته وایم. غالب یې خپلې خونې ته ولاړ. ستړی و، ویده سو. تر ډېره ویده و. ماښام کېدونکی و. سترګې یې پرانیستې، تیاره وه. اودس یې وکړ. شېبه وروسته اذان وسو. لمونځ یې وکړ، دعا یې کوله. د خونې دروازه ټک ټک سوه. ورغی. کوچنی ورور یې وویل ادې ویل چې معشوقې ته دې خبر ورکړه سبا ورځو. ښه خو ورېنداره ورته ووایه ته ډېر کم عقل سوی یې. ورور یې لاړ. غالب موبایل راواخیست. د ګلابو شمېره یې ډایل کړه. زنګ یې تېر کړ. لنډه شېبه وروسته یې ځواب ورکړ سلامونه. وعلیکم. خبره واوره، کریډټ مې په خلاصېدو دي، سبا مې مور دوی درځي. رښتیا؟ هو هو. ښه نو خوښ شه. بیا سبا زه پوهنتون ته نه درځم، مور دوی دې راځي، نو چیرې کېږي؟ خو ته لاړ شه چې درسونه مهم دي. ښه سمه ده. موبایل یې بند کړ. 2020 زېږدیز کال د نومبر 2 نیټه. د غالب تر ټولو اوږده شپه په سخته سبا سوه. لمر بیا پر ځمکه خور و. خو نن ورځ د لمر په وړانګو کې د زرګونو نورو انسانانو ترڅنګ د غالب او ګلابو هیلې هم ځلېدلې. غالب پوهنتون ته لاړ. د 2 ساعت اخري شېبې وې. غالب شوکت ته وویل زه یو څو شېبې د باندې ځم، نن مې زړه نارامه دی. ښه ورځه، بڼ ته ولاړ شه چې ښه سې. غالب له ټولګیو وتلو. د پوهنتون بڼ کې پر یوه څوکۍ کښېناست. موبایل یې له جیب راوباسلو. ډیټا یې روښانه کړه. د واره د میسج شړنګ سو. وټساپ یې خلاص کړ. ګلابو پیغام راغلی و. د افغاني جامو شال یې په سر کړی و، صرف سترګې یې ښکارېدې. غالب زنګ وهلو. شېبه وروسته یې ځواب ورکړ. ویې ویل څنګه و؟ ځان مې ښکلی جوړ کړی؟ ښه څه وسول؟ مور دوی دې راغلي، ورور او تره دې بله خونه کې پلار سره ناست دي. ښه موبایل کې چارج کم دی، یو شعر ووایم؟ هو خو کسکر والا نه. غالب وویل چې په نوم د تاسو بل ته نظر نه کا. ګلابو په یو دیدن مې مین زړه کا. ستا د یوې مسکا لپاره 100 نخرې کړم. ستا په یوه مسکا مې 100 واره زړه ښه کا. چې ته نه وې درس جهان خالي خالي و. ګلابو غالب په ستا نه بغیر څه کا. موبایل بند سو. غالب ناست و. څو شېبې وروسته د ډزو اوازونه تر غوږ کېدل. څو کسان نظامي جامې پر تن پوهنتون ته دننه سوي وو. ګلابو خپله خونه کې ناسته وه. ګړی وروسته یې ورېنداره راغله. ویې ویله مبارک دې وي.
ګلابو مسکی سوه، له حیا یې څه ونه ویل. د واتساپ د پیغام شرنګ سو وړاندې پیغام لیکلی و. په کابل پوهنتون وسلوال برید سوی. موږ رخصت سوي وو، خو غالب د باندې بڼ کې ناست و. هلکانو ورته زنګونه ووهل، موبایل یې هم بند و. ترهګرو ډېر ځوانان ویشتي دي. د ګلابو له لاسه موبایل ولوېده او پر ځمکه راوغورځېد. په کور کې چیغې سوې. د غالب مور هم خبره سوه. په چیغو چیغو یې وویل: زما بدبخته زویه، دا څه وسول؟ ادامه برخه یې زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین کډوال. دا ناول تاسو ته د مطالعه چینل له لارې وړاندې کیږي. مین کډوال.